دا در سره یو ځل حتما واورئ او نور مو ګلورینه شپه. زموږ یو استاز به همیشه ښځینه ساعت په لاس کولو، ټولو هلکانو او نجونو به ورپسې خندل. ډېر وروسته پرې پوه شو چې دا ښځینه ساعت د هغې د مړې ملګري وو. ځینې زړونه دي چې درد کوي خو خبرې نشي کولی. دوام، پوهنتون کې د یوې نجلۍ سختګي جوړ شوي ویښتان وو. یوه ورځ ورڅخه کوم څیز کې بند شول او ورڅخه یې ولوېدل. نورو نجونو ورباندې وخندل او ریشخند یې کړل. نجلۍ په چیغو او لړزان د آواز وویل: خیر دی، مه خندئ، زما ویښتان سرطان توی کړي دي. کله ځینې خبرې او بې ځایه خندا ښیي د ځینو زړونه مات کړي او سخت یې ودردوي. دریم، یو ماشوم د خپلې مور په قبر پروت و، ژړل یې او ویل یې: مورې خیر دی، ما سره په کورنۍ دنده کې مرسته وکړه. هره ورځ مې معلم وهي او راته وایي چې مور دې تنبله او بې پروا ده، هیڅ وخت د سمه کورنۍ دنده رانه وړه. ځینې خبرې قاتلان دي.